ایرانیان خپل ګاونډي هیواد ارمنستان ته کډوالېږي. دا ایرانی وګړي د اګاراک پولې له لارې ارمنستان ته اوړي. یو شمېر یې ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د خپلو کورنیو امنیت ته اندېښمن دي. له کورنۍ سره مې تل په تماس کې یم. له حاله یې ځان خبروم. خپله هم همالته وم. ټولې الوتنې بندې شوې. که نه په دې لاره نه راتلم. د روانې جون میاشتې له 14 نیټې راهیسې اسرائیلو پر ایران بریدونه پیل کړي چې په زرهاوو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. اسرائیلو د ایران پر اټومي تاسیساتو د لوړپوړو پوځي چارواکو او اټومي کارپوهانو پر کورونو بریدونه کړي دي. ایران په ځوابي بریدونو کې د اسرائیلو بیلابیل ښارونه د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په مرسته ویشتي. یو شمېر ایراني وګړو ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې هیڅ ځای امن نه دی. په بریتانیا کې میشت امیر نیکی ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان په ایران کې هڅه کوي چې له جګړې ځانونه وباسي. د امیر نیکی کورنۍ د ایران په اصفهان ښار کې ژوند کوي. هغه ښار چې د ایران څو اټومي تاسیسات پکې واقع دي. هغوی په ډېر سټرس کې دي. ساه اخیستلی نشي، اوبه څښلی نشي. هغوی بیخي شوک شوي او حتی ویده کېدلی نشي. هیڅ ځای امن نه دی ځکه چې په هر ځای کې د پوځیانو او سپای پاسدارانو پوستې دي. ایران د 90 میلیونه نفوس په درلودو سره د نړۍ 18م با نفوسه هیواد دی. دلته د ایران او ترکیې پر پوله ډیر ایرانیان هڅه کوي ترکیې ته ځانونه ورسوي. ډیر شمېر یې د ښارونو د ویجاړۍ عیني شاهدان دي. دقیقا کنار محلی که من محل زندگی من چرته چې ما ژوند کوو توغندی ولګید او ویجاړ شو. تخریب شده. من دیروز همین موقع سر کارم بودم. مجبور شو چې خپل سامان راټول کړو او دلته راشو. حداقل د اوس لپاره دلته به وګورو چې وروسته څه کیږي. هر موقع شد بعد دوباره برگردیم بریم سر کار و زندگیمون. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو له دواړو خواوو د جګړې د درېدو غوښتنه کړې، خو په تیرو څو ورځو کې جګړه لا پسې توده شوې ده.